بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ به یاست، کارونه مو په خیر تېرېږي. راځو نن د مایکروسافټ اکسس 90م درس ته. لکه څنګه چې مې تېره ورځ په فورم ډیزاین کې یو بل مثال د کالکولیټر ورکړی، موږ یو ساده کالکولیټر جوړ کړی. لومړی دا څخه مخکې د ټولو څخه هیله لرم څوک چې پر لینک باندې کلیک کوي یوټیوب چینل ته ورځي، زیاتیک اکاډمي په نامه یوټیوب چینل دی، دا درسره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ سبسکرایبر شمیر زیات شي او زیات کسان ورڅخه استفاده وکړي. د هغه څخه وروسته دوهمه یادونه مې دا ده چې ویډیو د سره لایک کوئ او د ملګرو سره یې شیر کوئ. راځو درس ته. درس مې نن د څه شي اړوند دی؟ راځو درس مې نن د ډکشنري څنګه په اکسس کې موږ ډکشنري جوړه کړو. فایده د دې ډکشنري څه شته؟ اوس راځو ام اس اکسس ور خلاص کو. کله چې مې اکسس را خلاص کړي زموږ زړه فورم پروجیکټ په نامه یو فایل موږ لرو، هغه را خلاصو. پروژه موږ څه کوو؟ سره خلاصوو. کله چې وبخښئ ډکشنري، کله چې موږ یو سیستم جوړوو، یو ډیټابیس جوړوو، یو پروجیکټ یو چاته جوړوو، په پروجیکټ کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په کوډینګ کې، خاصتا کوډینګ کې او همدارنګه په ټیبلونو په دې شیانو کې پښتو نه منل کېږي. نو چې پښتو نه منل کېږي د دې دپاره چې موږ خپل مشتریان یا هغه چاته چې دا سیستم یا پروژه جوړوي، موږ په د خپلو لغاتونو، جدولونو، کلمونو، ریپورټونو په ټولو شیانو باندې پوه کړو. نو د دې دپاره موږ باید یو دانه پروژه وبخښئ یو دانه ډکشنري جوړه کړو ترڅو هغه لغت چې دی نه په پوهېږي، هغه څه چې دی نه په پوهېږي په ډکشنري کې یې ورکړي او ډکشنري کې یې معنا ورته راوباسي چې د دې معنا دا شی ده. خو نن ورځ یوازې پر انګلیش ډکشنري باندې کار کوو، ځکه چې په دا شکل کې په دې کوډینګ کې پښتو زموږ څخه نه مني چې معنا ورته جوړه کړو. راتلونکو درسو کې به موږ داسې ډکشنري جوړه کړو چې په انګلیش باندې یو نوم ورکړو، معنا یې په پښتو راته راواړي. راځو لومړی نن په دې ځان پوه کوو چې څنګه سره کې جوړیږي. لومړی به کریټ ته راسو، فورم ډیزاین ته به راسو. موږ درې شیانو ته ضرورت لرو. کومو درې شیانو ته ضرورت لرو؟ لومړی یو ټکس باکس لرو، یو ټکس باکس باید موږ ولرو. دوهم ټکس باکس باید موږ ولرو څه شي؟ دوهم ټکس باکس ولرو. او دریم باید موږ څه شي ولرو؟ بټنز ولرو، بټنې ولرو. لومړی یې د دې دپاره دی چې موږ ورډ یا لغت ورکړو، او دریم یې د دې دپاره دی چې موږ ته څه شي په لاس راکړي؟ مینینګ په لاس راکړي. مینینګ په لاس راکړي یعنې معنا په لاس راکړي. بس فقط دا درې شیان دي. اول راځو دلته زه یو لیبل ورکوم چې د څه شي په نامه دی؟ د ډکشنري. وبخښئ دا خو مې څه شی راواخیستی، لیبل مې همدا دی. زه به دلته څه شي ورکوم؟ په دې کې به ولیکم چې ډکشنري مې دا دی پکښې ولیکئ. دا به راواخلم، فورمټ ته به یې راسم، مابین څه به یې راولم، اندازه به یې فرض کړو 28 کړم، همدارنګه بولډ به کړم او دلته به یې فونټ ورچیش کړم. فونټ به یې انګلیسي یو داسې فونټ پر افلای کړم ترڅو د لیکنې اندازه غټه کړي، سم معلوم شي. فرض که زه دا افلای کوم او دلته به راسم یو ډول رنګ به ورکړم، فرض که دا رنګ ورکوم. دا ډکشنري شو. دوهم راځو ډیزاین ته. لومړی څه شي غواړو؟ یو ټکس باکس. ټکس باکس کنټرول مې کومه دی؟ دا دی. پر دې ځای به دا جوړ کړم. کله چې مې دا جوړ کړي یو اندازه به یې دې خواته کړم. کنټرول سی به ووهم، کنټرول سی، کنټرول وي، بس دا دوه ټکس باکس هم پکار دي. اندازه به لږ څه ورکوشنی کړو، د دې دم او د دغه دم په دې اندازه به کړو. دواړه به درې سره به داسې انتخاب کړو، فارمټ ته به یې راسو، د لیکنې اندازه به پکښې چیش کړو، پکښې 18 کړو او لیکنه به یې مابینځ ته راولو. همداراز د لیکنې رنګ به سره جلا کړو. لومړی موږ دا دواړه انتخابوو، یو اندازه یې څه به کوم؟ غټوم یې چې معلوم شي. په دې کې به ولیکم څه شي؟ انټر +93708486984. دلته به ولیکم چې انټر څه شي؟
انټر یو آر ورډ دا شی به ولیکو او لاندې به راسو وبه لیکو چې لوک یو آر مینس څه شي مینس ووینئ ستاسو معنا وي دا به مې څه دې خواته کړو ورڅخه او دا به هم ورڅخه دې خواته کړو او دا به هم رالرې کړو دا به هم رالرې کړو یو اندازه به دا راغټ کړو چې د دا بل سره یو رقم شي په دې کې چې څه معلومیږي د دې رنګ په کم شکل په زرغون شکل او بولډ دي او په دې کې معناوې چې راته ښکاره کېږي هغه دې هم په دا رنګ خو چشتي بولډ دي دا دې ومې لیکل اوس راځو ډیزاین ته چې جوړوو لومړی وبخښئ لومړی باید موږ دې ټکسټ باکس ته نوم ورکړو دلته چې نوم ورکوم ورډ چیرې دلته او دا هم دوهم ته چې نوم ورکوم دوهم ته یې مینس یا معنا مینس معنا یا مین معنا سید دا مې نومونه ورکړل راځم بټن جوړوم دلته یوه دانه بټن د چشپه نامه جوړوم دا به کنسل کړم چې کنسل مې کړل اوس به راسمه دلته به معنا دې ته به نوم چش ورکړم فایند یعنې دا زموږ لغت به موږ په دې سره فایند کوو رستا کلیک به پر وکړم بیلډر ته به راسم کوډ بیلډر دلته پر دې باندې به کلیک وکړم دا به اوکې کړم زه مازې د یو څو لغتونو دپاره درته جوړوم تاسو کولی شئ چې د زیاتو لغتونو دپاره یو ډکشنري جوړه کړئ پرایویټ ساب کمانډ کلیک کله چې کلیک شي څه به کوئ کله چې کلیک شي زه ورته وایم اف کچیري د ورډ لغت زموږ د مساویسو فرض که په ټیبل موږ ټیبل اصطلاح لرو په ډیټابیس کې نو وروسته دین بیا څه وکړه راولاړ شه د مین ټب مې راواخه مساویه که په چی سره مساویه جدول ګوره ما په پښتو ورته ولیکئ دا جدول دی ګوره بیا راځم ایلز اف دلته ورته لیکم که چیرې بیا ورډ مساویه په چی سره سو مساوي سو په کالم موږ په چش کې لرو کالم که چیرې په کالم سره مساوي سو دین وروسته بیا څه وکړه راسه مین مې مساویه که په کالم دلته د معلوماتو څه شي ستون ګوره په تېش پښتو مې ورته معنا کوي ایلز اف که چیرې ورډ مې بیا مساوي سو په چی سره په رو نو وروسته دین ته څه وکړه مین مې مساویه که په پرسونل معلومات څه شی پرسونل انفورمیشن بس دا که درې بس ګوره ما ورته ویله مال اف که چیرې ورډ خو هغه لغت دی چې موږ هغه تورې پکښې وهو مساویه په ټیبل سره سو معنا یې جدول که بیا که چیرې هغه نه سو ورډ بیا مساویه په کالم سره سو معنا یې په معلوماتو که بیا که چیرې هغه نه سو ورډ مساویه په رو سره سو معنا ورته شخصي معلومات دي لاندې به راسې څه به ورته وکړې لاندې به ورته راسې اینډ اف ورته ولیکې کله چې د اینډ اف ورته ولیکئ دا به راسې بند به کې دا به هم بند کې دا به هم راسې کنټرول ډبلیو به کې یس به کې نوم به ورکړې د څه شي د ډکشنري دا به اوکې کې ډکشنري چې دې اوس راخلاصه کړل دا دي انټر یو آر ورډ زه به دلته ولیکم څه شي ټیبل ګوره ټیبل مې دلته ولیکئ پر فایند باندې به کلیک وکړم وایي جدول دی بیا که راسم دلته ورته ولیکم کالم څه شي کالم بیا راسم پر فایند کلیک وکړم وایي د معلوماتو ستون دی که چیرې راسم په دې ځای کې ورته ولیکم رو بیا راسم پر فایند کلیک وکړم دلته وایي پرسونل انفارمیشن ګوره اوس نو زه دلته یوه بټن بل ورته اضافه کوم د کلیر په نامه چې دا ماته پاک بیا به راسئ دا به بند کړئ پر دې ځای باندې به راسته کلیک وکړئ له ډیزاین ویو ته به راسئ بیا به دلته یو بټن اضافه کړئ د چش په نامه د کلیر په نامه چې دې جوړه کړله دا به کنسل کې لوړه به ولاړ سي لږ دا به لږ ښکته کې بیرته بیا به دلته ورته ولیکئ څه شی کلیر چې دې ورته ولیکئ دا به هم راسته کلیک پر وکړئ بیا به بیلډر ته ولاړ سي کوډ بیلډر به راخلاص کړئ او دلته به ورته ولیکئ څه شی ورته به لیکئ چې ورډ
مساوي که په چی سره په خالي سره. بیا ورته ولیکئ چې مین کله چې پر دې یعنې کله چې پر دې کلیک وسو دا به مساوي کې په خالي سره، دا به انټر کې، دا به کنټرول ډبلیو کې، دا به بند کې، دا به بند کې او را به فورم به دیم بند کې، دا به یس کې. ډکشنري به راخلاصه کې په دې ځای کې لیکم ټیبل راسه پر پاینټ باندې چې کلیک وکړئ جدول یې درته راوړي کلیر یې کلیر چې دی کې بیرته دا چې شو صفا سو. خو دا چې ته غواړې چې کلیر دی ووهي بیرته په ټکس باکس کې ودرېږې د هغه دپاره یو کار وکړئ چې به کوئ بیا به راسئ ډیزاین ته، د ډیزاین څخه به پر دې باندې رسته کلیک وکړئ، کوډ بیلډر ته به راسئ، دلته به لاندې ورته ولیکئ چې څه لاندې به ورته ولیکئ سیټ ډاټ فاکس دا راسه یار سوی دی چې به دې کې چې لیکل کېدله دلته به ورته ولیکئ چې ورډ چې شي ورډ یعنې هغه اول ټکس باکس ته ولاړ شه ورډ ډاټ فاکس چې شي ډاټ سیټ فاکس دا شی به ورکړي. ګوره یعنې دا معنا چې کله دې خالي کړل خو د ورډ چې ته ولاړ شه ورډ چې موږ انټري کوو ته هلته سیټ فاکس پر هغه ځای تمرکز وکړه، یعنې ټکس باکس کې په ایډیټ شکل باندې ولاړ شه دا به راسې دا به یس کې. اوس که ډکشنري موږ راخلاص کړو په دې ځای کې ورته ولیکو چې ټیبل راسې پر فایند کلیک وکړې دا دې پیدا کړي که کلیر کې بس اتومات ستا کارسر چیرې ولاړ دی کارسر دې په د ورډ په ټکس باکس کې ولاړ دی. دا اوس موږ د ډکشنري جوړول د څو لغتونو ده چې موږ جوړه کړل. که چیرې ته غواړې د ډېرو لغتونو دې جوړه کړې بیا څه وکړه که چیرې ته غواړې چې د ډېرو لغتونو د جوړه کې فقط څه وکړه کنټرول ډبلیو ووهئ. ګورئ زه راځم کنټرول ډبلیو دا بندوم پر دې رسته کلیک کوم ډیزاین ویو ته راځم بیا راځم پر فایند باندې کلیک رسته کلیک کوم کوډ بیلډر ته راځم کوډ بیلډر ته چې رالم کوډ بیلډر څخه دلته د اینډ اف مخکې بس الزف دا شیان ور اضافه کړه لکه څنګه چې مې د څو لغتونو دپاره جوړ کړی دغه رقم یې د زرو لغتونو دپاره جوړ کړ. خو یو شی بل اضافه کوو که چیرې هغه لغت تا کې ووهي چې هغه نه و په ډکشنري کې بیا تا ته باید یو میسج درکړي نو د هغه دپاره دلته ولیکه چې ایلز که چیرې ام اس جي باکس ورکړه ام اس جي باکس که اوس به خلاص کې دلته به ورته ولیکې چې څه MSG باکس بیا به ډبل کوټیشن ورکې که اوس به خلاص کړي ډبل کوټیشن به ورکې چې your word is not available چې شي available in dictionary دلته به قوس څه به وکړې بند وکړي لاندې به چې ورته ولیکئ لاندې به انډف عادي ورته لیکلی دي. ګوره اوس دا معنا سو دا شی ام اس جي باکس ایلز ام اس جي که چیرې دا کارونه نه وو یعنې دا لغتونه چې تا ورکړي دي دا تا داسې لغت ورکړئ چې په ډکشنري کې موږ نه وو ثبت کړی بیا نو یو میسج ورکړه کوم میسج دا میسج ورکړه. اوس که زه چیرې دا بند کړم دلته دا هم بند کړم او راسم دا هم بند کړم دا یس کړم اوس راسم ډکشنري راخلاصه کړم په دې ځای کې ورته ولیکم ورډ چې ورته ولیکئ فایند کلیک وکړم ګوره موږ نه لرو ورډ وایي your word is not available in dictionary یعنې ستا ورډ په ډکشنري کې نه دی موجود دا کلیر کوم دا ورته لیکم ټیبل چې موږ کې پر فایند باندې کلیک وکړم دا راته راوړه بیا کلیر کوم دا ورته لیکم چې شي فرض کړه ورته لیکم جدول اوس راځم پر فایند کلیک کوم دا دې بیا ماته هغه میسج راکوي. یعنې دا و زموږ د ساده ډکشنري جوړول چې مهم یا اهمیت یې څه دی دا دی چې زموږ سیستم ته باید یو ډکشنري موږ ولرو یعنې خلاصه باید ولرو چې کوم شیانو باندې څوک نه پوهېږي هغه دې په دې ځای کې څه به کوي ورته معنا کوي یعنې ورته ثبت شي. تر راتلونکي درس هم پر الله سپارم.